پاکستان د چین په زور ځان له ټي ټي پي ژغوري. وایي چین دې پر طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي مخه ونیسي. دا چې طالبانو څه ویلي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پر پاکستاني عسکرو د تحریک طالبان پاکستان له بریدونو وروسته پاکستاني حکومت ډیره هڅه وکړه چې افغان طالبان دې ته قانع کړي تر څو د ټي ټي پي د بریدونو مخه ونیسي. خو افغان طالبانو یې غوښتنه ونه منله. اوس ښکاري چې نمبر 1 پوځ چین ته په زاریو شوی دی. تازه خبر دا دی چې پاکستان له چینه غوښتي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي د بریدونو مخه ونیسي. په پاکستان کې ځینو سرچینو رسنیو ته وویل اسلام آباد له بیجینګ غوښتي له افغان طالبانو وغواړي چې له خپلې خاورې د ټي ټي پي وسلوال په پاکستان کې له بریدونو راوګرځوي. دغې سرچینې دا هم وویل دغه خبره هغه مهال د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د مې په 15مه چین ته سفر کړی او د هغه هیواد له مشرانو سره یې دغه مساله شریکه کړې وه. دغې سرچینې دا هم وویل چې چینایي ډیپلوماتان د بدیلو لارو په لټه کې دي چې پر مټ یې وتوانیږي د افغانستان د طالبانو حکومت قانع کړي چې په زرګونه پاکستاني طالب وسلوال چې نن سبا په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري په پاکستان کې له بریدونو راوګرځوي. چین چې له کلونو راهیسې غواړي د سیمې په هیوادونو کې پراخه پانګونه وکړي خو د هغوی پر کارکوونکو وسلوال بریدونه هغوی د پانګونې لپاره زیاتې لیوالتیا ته نه پرېږدي. بلخوا چینایي رسنیو لیکلي دا چې افغان طالبان پر ټي ټي پي نفوذ لري نو چین له طالبانو غوښتي چې له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستلو دې ټي ټي پي دې ته قانع کړي تر څو پاکستان کې د دوی په تاسیساتو بریدونه ونه کړي. خو طالبان بیا وایي افغانستان کې ټي ټي پي نشته او دا د پاکستان داخلي مسئله ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.